تر څو چې هغه ځای ته ما بوځئ که نامیانو خو چې کوم ځای دې خوښوي. دا یو بل دکاندار له یوې ښځې سره غلطه د بدکارۍ ویډیو راغله. په دغه ویډیو کې ښکاري چې دغه دکاندار له یوې ښځې سره بدکاري کړې ده او په خپله ورڅخه د همدغه بدکاري او غلط کار ویډیو هم ریکارډ کړې ده. ملګرو د دغه دکاندار او دغه ښځې پوره لوڅه ویډیو موږ ته هم لاسته راغلې ده. نو که تاسو یې هم غواړئ چې همدغه پوره لوڅه او بربنډه ویډیو وګورئ، له موږ سره په ویډیو کې تر پایه پاتې شئ. او که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. قدرمن لیدونکو، زموږ او ستاسو په پښتنه معاشره کې یعنې پښتونخوا کې ورځ تر بلې فحاشي او بدکاري زیاتیږي او هره ورځ په سوشل میډیا یوه نه یوه داسې لوڅه او بربنډه ویډیو راځي چې په سوشل میډیا یې شیر کول لاسه د هغې په اړه خبرې کول هم انسان ته نه ښایي. لکه څنګه چې تاسو دا ویډیو په شروع کې ولیدل چې 3 زنانه په پیښور کې یو دکاندار ته راځي او هغه سره اول خبرې کوي، خو بیا هغه یوه ښځه راځي او دغه دکاندار ته وایي چې تا موبایل ولې بند کړی دی او ولې نه اوچتوې. دکاندار ورته وایي چې زما موبایل خراب شوی دی. بیا همدا ښځه ورته وایي چې زر شه شیمپو راکه. دکاندار ورته وایي چې هغه پورې شیمپو نه درکوم چې څو پورې مو زه هغه ځای ته نه یم بولی. خو دې نه وروسته دغه دکاندار له خپل دوکانه راوځي او د همدې ښځې سره یو لرې ځای ځي او هلته یو بند کوري هغه کور خلاص کړي او له همدې ښځې سره همدا غلط کار او بدکاري وکړي. دا همدې غلط کار او بدکاري په دوران کې ځان ته موبایل هم سیټ کړی وي چې دغه دکاندار له خپل ځان او له همدې ښځې څخه پوره 6 منټه ویډیو هم ریکارډ کړې ده. ملګرو، د دوی دغه ویډیو پوره لوڅه او بربنډه ده، نو موږ هم د یوټیوب د پالیسي په وجه نشو کولی چې دلته له تاسو سره شریکه کړو. که بیا هم د ثبوت لپاره د کوم ملګري په کار وي زموږ چینل سبسکرایب کړئ، موږ ته کمنټ وکړئ، موږ به د دغه دکاندار او دې ښځې پوره لوڅه او بربنډه ویډیو تاسو ته درولېږو. د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ.